سلامونه تاسو ټولو دوستانو ته په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د اختر شپې ورځې دي او یو ځل بیا مونږ ټول ټیم ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شو. بیا هم ما او د هر څه نه مخکې دوستانو زه غواړم چې تاسو ته د اختر مبارکي درکم او اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې ښه اختر مو پیل کړی وي. غواړم یو څه بیا هم تاسو ته اضافه کړم چې په نننۍ خپرونه کې هم له ما سره د افغانستان البته د خوست ولایت نه داسې یو ښکلی او خوش اخلاقه خوش اوازه سندرغاړی په نننۍ خپرونه کې له ما سره ده چې غواړي تاسو ته د اختر د شپې ورځې کې لا ښکلا در برخه کړي. نو په همدې هیله خپرونه هم مونږ شروع کړې او د خپرونې تر پای شوي پورې تاسو نه ملتیا غواړو او پوهېږئ چې په نننۍ خپرونه کې له ما سره څوک ده دوستانو. ګلرؤف شوقي ده. ګلرؤف صاحب ستړی مه شئ په خیر راغلی. اقبال صاحب زما لخوا د لمر تلویزیون اوریدونکو ته او لیدونکو ته کارکوونکو ته ټولو ته نیک احترامات تقدیموم. په اخر کې د لوی اختر مبارکي ټولو ستاسو کارمندانو ته او دلته راغلي مېلمنو ته او زموږ چې څوک د لمر په سکرین ګوري د ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د یو د امن د سولې څخه ډک اختر. بالکل. نو سندره د همدا امن غواړو. نو دوستانو زه به هم د دې ټول ټیم له خوا نه ته خو ونه ویلې زه به تاسو ټولو ته اختر مبارکي درکړم چون مجبوره شوم چې زه دا دنده په غاړه واخلم. نو شوقي صاحب فقط غواړم یو پوښتنه څخه وکړم. سږ کال په کابل کې وې صحیح ده اختر دې په کابل کې تیر کړ او تیر کال زه خبر شوم چې ته په خوست کې وې. د کابل اختر او د خوست اختر ته منځ څه فرق و څه د توپیر دې پکې ولیده؟ اقبال صاحب خوست کې خو مونږ یو د خپلوانو ته د کنه هلته خو ټول خپل کلی دی او رواجونه دي. مونږ د خوست کې یو د نورو وطنونو کې دا نشته. زمونږ په د کلي په کلو کې هر یو ځوانان ګروپونه ګرځي په هر یو کور کې. تاسو ډنډکی ورته وایئ، موږ په میو خیرنې وریجې ورته وایو. نو دغه جوړ وي په هر یو کور کې د ځوانان ډلې ځي په هر کور کې دا یخي وي مړۍ خوري یو سون لکه کم مړۍ خوري په هر کور ګرځي. دا رواجونه مې دلته ولیدل. نور خو دا وطن دی دا زموږ خپل وطن دی ټول افغانستان زموږ خپل کور دی. نن داسې لږ ښایسته راته ښکارې البته د کابل هوا در باندې تاثیر کړی ډېر خوشحاله او ښایسته ښکارې. اقبال صاحب بس ستاسو نظر ښکلی دی. مننه. څه دې راوړي دوستانو ته غواړې څه ورته ډالۍ کړي د اختر په شپو ورځو کې؟ دومره به ووایم چې یو زما ځانګړنه سندره ده دا به ګرانو لیدونکو ته او مینوالو ته به تقدیم کړم. نو چې ډېره پخوانۍ سندره مې ده چا ویلي وه نو اوس به یې زه خپله غواړې پخواني یادونه دې راتازه کړي چې بل چا ویلي ده نو اوس به یې زه خپله ووایم چې خلکو ته دا پته ولګي چې دا سندره د چا ده. د سندرې سره د بیرته ځواني وخت راتازه کړي. بالکل. دا تقریبا زما په خیال چې څونه مخکې ریال سال کې زه پوه شوم شپږ اووه کاله یا اته کاله مخکې دا سندره تا ویلې ده تقریبا داسې وخت. بس نو ور به شو دوستانو دا سندره به موږ ګورو تاسو به هم پوه شئ چې دا کومه سندره ده. نو سپین مړوندونه دې لیلا خپله مې رات کړل وجینې څنګه شوې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل. سپین مړوندونه دې لیلا خپله مې رات کړل وجینې څنګه شوې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل. نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل.
د بنګړي والو په کوڅو کې یو جونې کئی سارے دی بنگڑی پایا کاوینا کور کب دیکھے یخی سنبال وے نمی درتا ویلچی بنگڑی لرے کا تو دے پھوما مات گئی کور کب دیکھے یخی سنبال وے نمی درتا ویلچی بنگڑی لرے کا تو دے پھوما مات گئی संग ठुटे ठुटे सारे दर्द महीना नमे दर्दा वेल्ची पंगड़ी लरेका तोल्दे पोमा मातल स्पिन मडवंदू नदी लैला पल मिराकल वजने संगश्वे नमे दर्दा वेल्ची पंगड़ी लरेका तोल्दे पोमा मातल नमे दर्दा वेल्ची पंगड़ी लरेका तोल्दे पोमा मातल یو بنگړي نیم خطا کنیم پورتا یو منځ خلیکړه مین سر پیلکا و ګل رو په پروان کړي نمې درتا ویلچی بنگړي لري کا ټول دې په ماماتل و ګل رو په پروان کړي نمې درتا ویلچی بنگړي لري کا ټول دې په ماماتل دستل سر نمې زر کړي دی ماینا نمې درتا ویلچی بنگړي لري کا ټول دې په ماماتل سپین مړوند نادي لیلا خپل میراکل وجنه څنګه شوه نمې درتا ویلچی بنگړي لري کا ټول دې په ماماتل نمې درتا ویلچی بنگړي لري کا ټول دې په ماماتل نو شوقي صاحب خدای دې راواله نو واقعا کله چې څنګ کې ناست اوسې نو ډېر یو ښکلی او خوندور غږ لري څنګه چې مخامخ ناست او زه صفت کړم هغه څه رقم شعر دی چې مخامخ مې صفت کړې یار مې نه بلکل نو شوقي صاحب دومه سندرې ته ولاړ شو او د دومه سندرې څخه مخکې غواړم دا ووایم چې اخترونو کې څو روپۍ دسکه ځي اکبر صاحب بس مونږ خو دومره به ووایم چې په اخترونو کې مونږ ته پته نه لګي کله یې وګټو کله یې بیا مصرف کړو نه دا ایډیانې چې ورکوې که نه داسې تقریبا یو څه نه څه خو به ځي دسکه نو خامخا مونږ یې خپله غمه خوړه خو زه خیر د نه چې ایدي غواړې وه دا سندرې مې درته ایدي راوړي دي نو دومه سندرې ته به دې لاړ شو او په دې چې زه هم په تمه یم او دوستان به هم په تمه وي دا سندره دې لنډه ده که دا هم اوږده ده نه بس دا لنډه ده دا لږه لنډه وایو بلکل نو دوستانو وبګورو او همدا سندرې سره سره لاړ به شو بیا همداسې راسن دمې ته دمې ده چې موږ یو ورځئ سندره به سره په ګډه واورو او خوند به ترې واخلو سهو جانان دیوال تناسیو ډیر بې ځایه سهو جانان دیوال تناسیو ډیر بې ځایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه سهو جانان دیوال تناسیو ډیر بې ځایه سهو جانان دیوال تناسیو ډیر بې ځایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه
شپه دې چیرې یا سبا نشي مینه زمونږه د رسوا نشي مینه زمونږه د رسوا نشي یا په تماشا ښه دي د سپین ستوري له ورايه په تماشا ښه دي د سپین ستوري له ورايه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه زه او جانان دې ورته ناست یو ډېر بې ځایه زه او جانان دې ورته ناست یو ډېر بې ځایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه ګل راوپاس زړګی درزېږي الله خبره چې څه به کېږي الله خبره چې څه به کېږي یا تمام بدن مې په لرزان دی سر تر پایه تمام بدن مې په لرزان دی سر تر پایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه لیدونکو زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته او هیلهمنده یم روغ رمټ او بیا مو هم لکه موږ غوندې ښه اختر پیل کړی وي نو لیدونکو تاسو ولیده چې د موږ همکارانو تاسو ته ژوندۍ موسیقي هم وړاندې کړله او د خپرونې په دې برخه کې بیا هم البته موږ موسیقي لرو لیدونکو نو هر ډول موسیقي چې موږ اورو ځان ته ځانګړتیاوې لري او هره موسیقي هغه چې پلیبک وي یا لایف وي یا ځینې نورې موسیقیانې نو هره موسیقي چې تاسو اورئ ځان ته ځانګړی خوند لري په دې برخه کې لیدونکو راسره یو ښکلی ښایسته سندرغاړې ناسته ده او غواړم دوی سره خبرې اترې ولرم د دې ترڅنګ لیدونکو د دې د کارونو په هکله او دا چې نن یې موږ ته څه ډالۍ راوړې ده مخکې له هر څه لیدونکو زه دوی ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی سپوږمۍ جانې او شکر باشی چشمایت مقبول است اولتر از همه سلام خود را به بیننده های تلویزیون لمر تقدیم میکنم وحید عیسی قلب بر تک تکشان تبریک و برای شما هم ډېره زیاته مننه سپوږمۍ جان دا راته وایي چیرې وې او ډېر وخت به چې درکونه دې نه وو ورکه وې بله نبودم با واقعیت راستی هم سفر داشتم دیگه محفل داشتم بیرون از کابل دیگه تازه آمدیم کابل بله تا ویل محفل دې درلوده واده خو به دې نه و بیرون کې نه خیر نه محفل از دوستا بود اونجا رفته بودم بله ښه دا راته وایه سپوږمۍ جانې چې بهر چې تللې وې څه کار نه دې هنري کار نه دې درلوده څه کار نه دې وکړه او اختر څنګه ده بسیار خوش میگذره و کارهای هنریمو کردم یک کلوب جور کردم در اونجا دیگه چون محفلم بخیر خلاص شد آمدم وحیدم بسیار خوش تیر میشه بسیار خوش هستم که دوباره در پالیت شیشتیم ډیره زیاته مننه دا راته وایه چې قرباني کې دې هم منډه واخیسته او کورنۍ کې کله چې قرباني کوله لاړې ورسره ترڅنګ دې مرسته وکړه یا نه یوازې ولاړه وې کتل دې چې څه قسم قرباني کېږي او څه وخت غوښه راځي او څه وخت پخېږي چې زه یې وخورم نه یکم ذره کمک مام کردم امروشان دیگه چیزش خونی همین جگرم خودم توزه کردم خب جگر توتا کردی بله آسان ترین کاره کلاپاچه چطور کلاپاچه چطور کلاپاچه را ماندیم هر دیم یک جای پاکش میگیریم خب حتما چرانه انشالله سپوږمۍ جان ما دی قسمت میخوایم یک آهنگ زیبا تقدیم دوستا کنی دیگه زه هم منتظره یم دې ته چې یو ډېره سندره وړاندې کړي خو مخکې له دې چې سندره وړاندې کړي دا راته وایه چې آرامه سندره ده که مسته سندره خب نه قدر مست است نه قدر آرام است مایبند است ښه سندرغاړي د اختر په ماحول کې البته د اختر په ورځو کې
ډېری څه ډول سندرې خوښوي چې وړاندې کړي د پردې له مخې نه ټول لیدونکو ته خپلو مینهوالو ته؟ خب درست ذوق است. من دیگه چی بگویم، ذوق‌ها مختلف است. کسایی از که آهنگای آرام دوست دارم خوشحال که بخوانن، کسایی از که آهنگای هیدی جور بکنن، کسایی از که آهنگای شاد جور بکنن. دیگه ذوق است، ما چی بگویم برسی. او تا تر اوسه پورې داسې اختریزه سندره نه ده راوړې؟ نه خیر، نه تا ولی جور نکردیم. څنګه دې نه ده غوښتې چې جوړه یې کړې؟ جور میکنیم بخیر در آینده. یا شعر دې نه ده خوښ څه رقم؟ نه، شعر خب ضیاف است دیگه. تو یک چیز باید آدم بخونه، یک چیز نو باشه نه. انشالله چې سپوږمۍ جانې ته به هم موږ ته نوې سندره راوړې. البته د اختر په ویاړ خو دا ځل یې نه ده راوړې لیدونکو، خو ژمنه یې وکړه چې حتما په نورو خپرونو کې، اختریزه خپرونو کې به حتما دا موږ ته د ډالۍ په توګه یو ښکلې ښایسته سندره راوړي. نو اوس لیدونکو سپوږمۍ هم چمتو ده چې سندره درته وړاندې کړي. نو امیدواره یم چې تاسو هم دا سندره چې سپوږمۍ درته وړاندې کوي د خوښې وړ مو وګرځي. سپوږمۍ جان چمتو یې؟ بله، چرا نه. مهرباني. ځواني په زر کمال تا ته زما مجنونې کنه زه د لیلا دغه تنکۍ ځواني په زر کمال تا ته زما مجنونې کنه زه د لیلا ته زما مجنونې کنه زه د لیلا یوه نړۍ مننه سپوږمۍ جانې دا چې ډېره ښایسته سندره دې وړاندې کړه. تشکر از خو شما. دا راته وایه چې د سندرو شمېر د څو دانې سندرې دې تر اوسه ویلي دي؟ ما تقریبا 31 پارچه آهنگ دارم دیگه. 4 تا از این ویدیوست ده کلش آدیوست. ما یو سندرغاړې وه راغوښتې وه یو خپرونې ته، البته هغه هم ډېره نامتو سندرغاړې ده. نو هغې نه موږ دا وپوښته چې څومره سندرې لرې ته تر اوسه پورې دې څومره سندرې ویلي؟ نو پوهېږې چې هغې څه ویلې؟ وایي ما 2 لکه سندرې ویلي دي، خو کله چې شعرونه ماته څوک راکوي راځم شعرونه یې وایم، سندرو ته یې اچوم، د سندرې په قالب کې نور نه خبرېږم چې دا شعر دی چا ده، چاره وړ کمپوز دی چا ده. نو ما داسې فکر وکړ شاید د تا سندرې به هم همداسې وي، شمېر به یې ډېر زیات سوی وي. نه من پشتو گفتم نه. اشکال نداره. خب دیگه چرا گپ از خب
که او قسمم نیست. ما کل آهنگای ما که خواندیم میفهمم که از کی گرفتیم از کی نیست. دیگه شاید کدام بیساز بوده باشه. زنده باشین. تشکر ډیره زیاته تشکر از شما. سپوږمۍ جانې د چې راغلې خپرونې ته که په وروستۍ شیبو کې لیدونکو ته غواړې کوم پیغام ورکړې نو ټول ستا په خدمت ما کدام پیام خاص دیگه چیز ندارم، فقط یک خوشحال باشن آرزو دارم، موفق باشن، کامیاب باشن بس. له تا نه هم یوه نړۍ مننه لیدونکو، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه دا چې د خپرونې تر دې دمه راسره وئ او زموږ نور همکاران هم ستاسو په خدمت کې دي، البته عابد جان دی، شعبي دی او همداسې نور همکاران مو. نو مهمه دا ده چې زموږ ملتیا هیره نه کوي. د اوس لپاره لنډه شاته وه. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې درېیمه ورځ مو هم په خوشحالۍ او په خوښۍ تېره کړې وي او د خدای تعالی څخه غواړم چې تل په ټول ژوند کې همداسې خوشحاله واوسئ. د دې خپرونې له پیل نه تر دې ځایه زه تاسو سره نه وم، البته وم په دې ماحول کې وم، خو زموږ نور همکاران لکه میوند جان او هیله جانه دوی غوښتل چې څو شېبې تاسو له ځان سره وساتي د موسیقۍ په مختلفو برخو کې. د ټولو برخو ترڅنګ لکه څنګه چې موږ په نورو خپرونو کې د اختر پلوشي په تیرو خپرونو کې یا د نوي کال پلوشو کې د سینما برخه درلوده. د سینما برخه د هیواد یوه ستره هنري برخه ده چې اگر چې په دې نږدې کلونو کې دومره توجه هم ورته نه ده سوې، لږ ګیله او ګزاره هم سینماګران لري، خو بیا هم په هر صورت دوی دې ژوندي وي، د دوی هنر دې ژوندی وي. ښاغلی ظهیر شیرزاد د افغانستان د سینما پیاوړی غړی، ځوان غړی، همداراز فیاض جان چې زما خپله ډېر شخصي او درته وایم چې داسې ځانګړی ملګری مې دی، همداراز ظهیر جان ومو غوښتل چې دوی راسې له موږ سره د سینما برخه په مخ یوسي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فیاض جان اول تا ته نوبت درکو، مهربانی. زنده باشین. یک سلام برای خودتان و از طریق شما به تمام بیننده‌های عزیزم اکنون ما را تماشا دارن. بنده فیاض افتخار هنرپیشه بسیار کوچک بگوییم به خاطر اینکه تا حالا ما کارهایی که زیر دست داریم در بازار نامده و کلیپایی که ما نقش بازی کردیم یا در بازار است و یک کار هنری که ما داریم که فیلم مافیا است که ما در او یک نقش دارم همراه رسول جان ایمان که برادر رسول جان ایمان هستم نقش بازی کردیم و دمی ارسا دیگه خدمت کده میریم به وطن میبینیم چی بشه. یو لنډ شانتي تمثیل کله تاسو نه همدغسې په ناسته باندې وګورو څنګه به وي؟ خب بیا از این گپای نقش میگذاریم، یک خاطره جالب براتون میگم. ما خود تقریبا در 31 پارچه آهنگ نقش بازی کردیم که تو هنرمندای مختلف به حیث مدل و ما همچنان مدل هم هستم و هنرپیشه هم هستم. یکی از روزا بود ما در کنار یک درخت شیشته بودم، قرار بود که باز از در فلش بک بودم که باز دختر بیام و چوب در گوش مامتو بکنه و ما از فلش بک بیدار شدم. امو اسنای ما در فلش بک رفته بودم، امو سرم در درخت امو تو در خیالات دختر بودم که باید دختر به در این اسنا یک دانه منگس میاد در گوش ما بینگس میکنه. من از این فلش بک آجل اما تو وار خطا سعی کردم کارگردان اینا گفت چرا تا حال دختر نامده که تو وار خطا شدی؟ دختر خود نامده. من گفتم ببخشید حالا از بجای دختر منگس میاد. یکی از خاطرهای جالبم بود که بیشتر خوشحال بجای دختر منگس هم. خوب گپ در ذهن ما آوردی. نقش دخترها در فیلم ها چطور است؟ با میایند یعنی علاقمندی نشان میتن یا؟ تو داخل صاحب در زندگی سینماگر واقعا مشکلات بیشتر است، به خصوص به طبقه اوناس بیشتر مشکلات است و اونا علاقمندی خود با مبارزه میکنن، دست پنجه نرم میکنن، با وجود از اون هزار گپ میشنوند. یک تعداد جاهلای هستند که بگوییم به اصلا هر یعنی تعدید بعض حرفی و گپا است خود در او بس نمیکنیم، با مشکلات ها میان علاقمندی خودن نشان میتن در سینما کار میکنن. به هر صورت فکر میکنم همین جرأتشان قابل قدر است و همین جرأتشان یک ایده نشان میده که ما به سینما علاقمندی داریم و فکر میکنم میام
کار کمی نیست که یا میکنند. به هر صورت ما یک دو هنرمند بسیار مشهور داریم و قوالی میخوانند. بله. اگر با اجازه شما موافق باشین دو هنرمند میخواهیم، یکیش از هند خواستیم و یکی دیگه شاگردشان است، میاین هنرنمایی میکنن. خوب است؟ مشکل نیست. با هم انجامش ده ښاغلي استاد شهرت او د ښاغلي نظیم شهرت چې شاګرد ده د دوی په ویاړ. واچوله خو به ولس غي کنه واچوله اخوانه ونیسه کشک بس اورکه اخوا کشک وای خدایا بس نوري موړه جوړه مونږ خو چټپټ خلک یو وړه ده خو بس این صحت دارین شما دا جیکه دغه مونږ جیکه دغه ته راوړه دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا ماتا د پاره چمکلی پتار پیرلی دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم هر کله راسي یاره ښه ته به ښه دی. دا نوم مې درته ډېر اورېدلی دی ښه. بالکل خدای راستي چې ستا استازي وایم په شرق و غرب کې مشهوره ده. خبره دا ده چې رښتیا درته ووایم دا کوم شهرت چې زه لرم دا کوم لايقیت او استعداد چې زه لرم دا د دغه تمرینونو له برکته دی. سهار وختي پاڅېږم او بس بیتوله بس ورور دغه استاد وایم په همدې خاطر که نه پخوا به خلکو که نه استاد ته ګوړه یې ښودله که نه رسمي شاګرد کېده به یې. خو اوس ګوړه خبره ګوړه داسې ده چې که نه ګنیم نشته دی او خدای راستي په ګوړې تندر لګېدلی دی که نه پیدا مې نه کړه بازار کې. پلی مې راوړله که نه چې دا زما هنر همداسې د پلی غوندې باد شي او دا د استازۍ دپاره ښه. زه پوهېږم ژوندی اوسئ کور ودان په خیر اوسئ. زه خوله دې نه خوږوله پې دا چکلیت واخله ښه خلاص خوره دی پام چې اوس ما ونه خورې. خبره دا دی چې ګوره ښه شو چې تا پلی راوړه اوس لکه د پلی غوندې به ته سندره وایې داسې په هوا باندې یو بار مصرف سندره 2 ورځې به چلیږي 3 ورځې ختم 3 ورځې بعد تا سندره څوک نه اوریم. زه چې کوم هنر درته ښیم ګوره نن سبا دا کوم هنرمندان چې دي دې ته وایي هنرمندان دا هغه لکه څه درته وایم دا زراعتي هنرمندان که نه زراعتي دغه دا ما دا خبره کوله چې څو راګه به دې یادي که نه استاده زما تقریبا 150 راګه یاد دي. 150 راګه نه وي که نه یو ګوره ا ای او الف ز ا الف ز ای الف او ا ای او ا ای او که دا کوم ځای کې تا سندره کوله او په دغه سندره کې بند پاتې شي چم دا بند پاتې شي یا لا 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 یا لا 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 دا لا 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 پکې اوس به ووایم لا لا د ګله نه کوي درنه یو څه شی خو ووایم چې شاګردي لیاقت دې لرم که نه. زه یو سندره ووایم زه مهرباني ودرې چې هغه سویچ هم زه پیدا کوم سویچ کې وایي دې سویچ کې وایي که دې سویچ کې زما خو چې دومره یاد وی نو دا ته چېرته راتلم خو نوې شاګردي ده که نه. ووایه مست منګې بر وړی دی زړه مې دل بر وړی دی عالم لاري سي یار په هنر وړی دی مست منګې بر غلط دی وویله یا جانان زما زه د جانان مست منګې بر وړی دی
دا شونډې ورسره وباسه جانان زما زه د جانان یې مستې منګې بر وړې دی شونډه دې چیرې شونډه چیرې شونډه کې شونډه وبا یا جانان زما زه د جانان یم مستو منګې بر وړې دی والله استاده ډیره مشکله دا خو دا مزه کې دی دغه کې دی که نه اوس مثلا په وطن باندې یو سندره وکړه په وطن باندې سندره وکړه ویا زما وطنه د لالونو خزانې زما ستاره دره کې دي د تورو نشانې دغه کار دې کړی که نه دغه ای زما وطنه د لالونو خزانې زما دلته خزانه نسته او ته ټول خلکو ته وایې چې د خزانې زما چېرته د خزانه چیرته د تا پلار ایستلی تا نیکه د خزانه ایستلی کومه ده خزانه استاده دغه دی خزانه ګورې که نه کوم یو دا نه ګورې چې مخې ته دې پروت دی مخه دیګه پکې وهه یا زړګی صبرومه کله صبرېږي یا دا تورې سترګې شونډې ګورې یا دا تورې سترګې زما یادېږي یا زړګی صبرومه کله صبرېږي یا دا تورې سترګې زما یادېږي یا دا تورې سترګې دغه دی دا باجه څو پردې لري باجه باجه نو یو خو باجه دی که نه چې کله مثلا باجه دی که نه یو هرمونیه ده دواړه یو شی دي ښه او نو دا تقریبا 600 پردې 700 پردې لري دا خو هر رقم سوال چې لري یو سندره څلور انترې لري دا 200 پردو کې څنګه نیسي دا خو په هماغه لکه چې مونږ تاسو سلاته جوړوو که نه په سلاته کې اوږه پیاز دغه شیان مصرف راځي دې کې هم دغه شیان ښه اوس زه دې قبول کړم په دواړو سترګو راوړه یو لونګی راوړه چې ورته وتړو هلکه زه مبارک دی وشوله کاکا ډېره مننه یو آخره کې دې شی نه ویل چې دغه استادي لږه پخه شي که نه یاره هر وخت چې سار پاسېدلې بونګېږه دا کومه انتره ده کوم راګ دی دا راګ ختم ورته وایي د مفته خبرې د خپرونې مینوالو یو ځل بیا تاسو ته دې خپرونې ته زه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تېرو 10 ورځو کې چې د بارود بادونکو د ګوند مظاهرې تاسو په پلازمینه کابل کې ولیدلې اوس په ډاګه سوه چې دغه مظاهرې په کومه موخه ترسره کېدلې بله د دې لپاره ترسره کېدلې چې ښاغلی کربین د ګیټ کشکو د ګوند مشر ولې له ښاغلي اوباما سره مخفي میټینګ نیولی ده د موضوع د لا روښانتیا لپاره مو د بارود بادونکو د ګوند مشر ښاغلی پپشه او د ګیټ کشکو د ګوند مشر ښاغلی ګیټ کشکو نه کربین په خپرونه کې له موږ سره بیلبانه دي ازبا همکار میوان جان هم له ما سره دی په خپرونه کې زه هم سلامونه ډالۍ کوم تاسو ټولو ته او له تاسو دواړو میلمنو نه ډېره مننه چې زموږ دعوت مو ومانه او راغلی خپرونې ته په دې هیله چې یو ښه خپرونه ولرو د افغانستان د ښېګڼې لپاره وي زه به لومړی خپل سوال شروع کړم له ښاغلي ګیټ کشکو صاحب نه ګیټ کشکو صاحب ګیټ کشکو د ګوند مسیر غلطوی مو ورور دا سیاسي مسایل دي دا سیاسي مسایل کې اول وګورئ تاسو مثلا اجازه راکئ تاسو چې وغږېدلې رښتیا یو تمسخر غوندې دې وکړو دا یې تا خندا دا یې تا یو ټخ خیر ده صاحب د له طرف نه خیر ده زه بخښنه غواړم چون د المانه مشر ده که تیم نه بخي طرفه به دی وبخي نه دا دواړه خو سره خبره داسې ده که ده چې خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه خو دا ما تاسو ته زر کرتې ویلي چې دا را سره باس کې مه کېدوئ ځکه چې زه یو پلو خیر بخښنه غواړو د دې لپاره چې وخت مو کم ده اصلي موضوع ته به لاړ شو بلکل ښاغلی پپشه ته څه کمال لري زه ګورئ چې زه تاسو ته واضح کوم
هر شی ته موږ تاسو یو خاص تعریف لرو یو مشخص تعریف لرو ما ته خلک پپشه وایي پپشه په عین زمان کې 40 مرمۍ خوري 40 سوري وباسي 40 سوري آیا چې په یو انسان کې 40 سوري جوړ شي هغې نه غلبیل نه جوړېږي چلو صاف ته چلو صاف ته نه جوړېږي ته په خپله فکر دا په زمن د دې کې خبره دا دی چې دا نن سبا دا دومره خلک چې وځي دغه جلساتو دغه میټینګونه او دغه غالمغال چې کېږي علت یې څه د کوم ځای نیولی تا د خپرونې نوم چې تا ورباندې مفته خبره ایښی په دې باندې مصرف نه راځي آیا چې په دې باندې مصرف نه راځي نو دا د مغزه خرابولو لپاره چې شته وخت ضایع کوئ بخښنه غواړم بخښنه غواړو اوس به همدغه سوال ښاغلي کرابین ته راجع کو هغه متل دی وایي چې 100% د زرګر او 1% د انګر کرابین داسې شی دی که نه 15 مرمۍ خوري هغه هم د پیکا نو 15 مرمۍ دي هغه داسې سوریا نه کوي که نه هغه نو پپشې نه پپشې خو عادي سوري دي که نه دا ډېر بېدرکه غټ لکه د غر سوری څو کوکه به وخوري تقریبا هر سوری یاره یو 40 کوکه یو دغه خوري که نه او د درونټې سوری هم تاسو په خپل هغه باندې هغه خو زما په دوره کې زما په دوره کې دا ټول کارونه ما کړي دي او دا چې بیا کله په تلویزیونونو کې کښېني ځان ته یادوي وایي ما کړي دي دوړې بیا دا ولي خود ولي که نه ګورئ دغه خبرې په سنجش باندې کوه دا وایي چې دغه سوری کوم سوری چې ما ایستلی د ډرونټۍ سوری پوه شي دا په کوم زحمت په کوم زحمات خو کوم خواري چې ما ډزې به دې پې کړي په هغه باندې څو ډزې دې کړي په دې سوري باندې 40 ډزې خو زه خو په پشه یم که نه دا یې دا قد چې دومره اوږد دی د شپې له خوا څوک تا کشکاږي قربان دې شم نه حتما د قد دی قد چې اوږدېږي خو کشکاږل کېږي که نه اوس لبړ چې څومره کش کوي هماغه نو خپل کشش زیات کوي الله دې همداسې بې عزته لره خوشحاله اوسئ ته چې بالاخره تا کوم یعنی په کوم مواردو کې د فعالیتونه کړي دي په یو سوري خو چې کېږي نه اوس تاسو په واقعیت هغه مهمه موضوع ته راغلی مهم موضوع ته ډېر داسې میټینګونه ما لیدلي ډېر داسې مجالس ما لیدلي چې مجالس شروع شوی د مجالس شروع ختم معلوم شوی نه دی چې دوی په څه غږېږي زموږ موضوع معلوم دی زموږ موضوع معلوم دی چې موږ په یو مشخص سوري باندې غږېږو په یو مشخص سوري موضوع باندې غږېږو هر سوری ځان ته یو خاص تعریف لري سوری د نیول سوی دی د سلاخ بجل نه دغه خپله بجل د څه شي نه اخیستل سوی دا ځان ته یو بیل یو بخښنه غواړم په اړه مو څه کړي بیکارۍ په اړه بخښنه غواړم زه د دې اور سوال ته راشم وروره ګوره که پپشه چې د هغې تاریخ تېر شوی دی کرابینونه اوس هم خلکو کورونو کې شته او پپشې نشته دی او ته لګیا چې دا سوری ما ایستلی او هغه سوری ما ایستلی دا دعوې ګوره مو وه د بیکاري په هکله دوی ویله موږ ویاړو خپل په دغه دولت باندې ویاړو خپل په دغه دولت باندې افتخار کوو موږ ته بیکاري ښه زیات کړی دی وروره په هر کور کې وروره خجانه 15 دي 15 واړه بیکار دا په کوم مملکت کې شته دا زموږ د همدغه دولت له برکته د همدغه شخصا بیکاري انسان ته عزت ورکوي بیکاري انسان ته ابرو ورکوي بیکاري انسان ته غلا نه ساتي څومره بیکاري راوستې ده څومره د بیکاري ما دغه اوس چې وروره په سوخته کې داسې پوډریان چې دي دا زما له برکته دي همداسې بیکار وروره غجړه بیکار عملي شو دی خو د ما له برکته دي ته وایې تاسو ښاغلی کرابین ته د ما له برکته دي زر کرتې درته وویل چې دا سړی نه پوهېږي ګوره نه پوهېږي دغه نه پوهېږي خبره دې په سنجش کوه ګوره که دا پوډریان دا معتادین صحیح ده اجازه راکړئ دغه سوالګر چې پیدا کړي دي ما دا سوالګر مې چې د کابل ښار کې خوشي کړي دي سوال کوونکي خیر غوښتونکي دا زما کمال دی که نه دی او تا په میټینګونو کې او دغو کې وایې چې دا ما کړي دی د خارج نه راوستي خیرات خواره که نه ګدایګران خارج نه راوستي موږ خپل په خپل کلي کې په خپل وطن کې ګدایګران نه لرو د دوی باید دوی باید دومره مهارت ولري په ګدایي ټولولو کې چې د الله تعالی د رضا لپاره دا ګوره چټپټ چمدي ته اوس د الله تعالی د رضا لپاره یو روپۍ راکړه بیچاره مغربي ما نادار یم پلار مې یتیم دی ته مهرباني وکړه ته څه رقم وایې نه خبره داسې ده که نه مونږ یې په ژړا کې ویو مونږ یې په ژړا کې ویو ځکه دغه زړه وسوځي زړه دا حالت داسې راغلی د ژړا حالت دی څنګه وامه د خدای د پاره کرپۍ راکوې نو حاضر درته ولاړ یم په نرمۍ کې غوښتل کېږي ته په بدماشۍ کې خیر غواړې وروره خبره دا دی چې
خبره په هر ځای کې ټولول غواړي اوس به دا خبره ټول کړو زمونږ او تاسو موضوع د بیکاري نه راغی وروره غیجانه ګدایګري هغه ته کنه ګوره چې د کوم ځای نه شروع کیږي آیا دغه بیکاري چې دغه دولت مونږ ته راکړی موږ پرې ډېر خوشحال یو زموږ مامورین بیکار زموږ انجینران بیکار زموږ مدیران بیکار زموږ په صراحتي سره حقوقدانان بیکار زموږ قاضیان بیکار ترافیکان همدا اوس ترافیکان د وروره غیجانه سره موافق نه یم ګوره ښه موافق مشر ورور د درملتون لري خبرې ته غوږ شه وروره داسې خبره ده دا ټول د تا په خلاف غږی خلاف خو په دې غږېږم زاړه مامورین نور چشته پرېږدي ځوانانو ته هم دا ملک ضرورت لري ځوانان باید د ګوره فاکولته پاس دي بیکاره ګرځي بېروزګاره ګرځي ستا د وجې نه دا ته خبرې کې ټول ځوانان دې بیکاره بېروزګاره دي کړه بیکاره خو خدا کنه دا څه خبره بیکاري کې چاغېږي بیکاري کې د وزن جوړېږي بیکاري په هکله ګوره بیا نوره خبره ونه کړي خدای راستي چې وایم جملې ګرانه خدای ته په خبره نه پوهېږې زه خو درته په بوتلې ولا نه حوصله ورته کوم حوصله مه کوه ګوره ما پسې سیاسي بحث دی که نه په سیاسي بحث کې راځه کښېنه که د اوبو بوتل لرې یو بل په وولئ که نه جګېږئ مه خیر ولې د اوبو بوتل ولې د اوبو بوتل چې ته ما باندې ګزار ولا چې بس دا وای دی ونې خپرونه دوستانو چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بلې ونې تاسو ټول په لاس پاره به الله مو مل شه خوشحاله وخت ښې چارې په اجازه مو کائنات په خیر راغلی خپرونې ته او البته میوند جانه دا اول نه لویږي
نو کنه جان په خیر اغلی ته هم خپرونې ته ما دې نوم واخیسته مخکې له دې چې لیدونکو ته هم ووایم چې نوم یې کائنات ده نو لیدونکي څېرې سره آشنا دي وایي اکبره البته اکبره خبر دا ده چې کائنات هم نوې سندره ویل ته پیل کړی او په نوي کال کې یعنی فکر وکړه له نوي کاله تر اوسه پورې څومره میاشتې کېږي زه به د تا نه لږ مخکې شم دا مهربانی کائنات بالکل مویایتان خیلی زیاد دوستم دارین آیا ساختگی خونه است یا خوب است اصلی است خیر از خودم ساختگی خونه دیگه بله ته څه پوسوي چې خپل ویښتان ډېر پیګران دي په دې چې ډېر لاس پکې وي ما ولید مالا واقعا ماشاءالله بسیار عادت کردیم وقتی که اینا بسیار می خدا تانا نمیمونم بیس خو میگی مقصد عواقبش چی میشه که از مویایتان پرسان کرد در خانه چی موضوع صورت میگیره مقصد وهلو نخري د خلکو راز که څه کار لري رنداره خبره ده ولی څوک را باندې تاکي ولی څوک را باندې تاکي خوب است په هر صورت کائنات ډیره ښه راغلی دا د لومړنۍ سندره وه اولی ما سنم که برآمده بودم این امیر خواندیم اولی است چند آهنگ خواندید 5 آهنگ دارم 5 آهنگ بله خوب است چی وقت آهنگ کشیدین و مردم شنیدن چی نظر دادن درباره آهنگتان کل مردم خوش کرده بود بسیار مرا حمایت کرد بله گفت که میتونی بخوانی پیش بریم ان شاء الله امی چرا هنر آوازخوانی را انتخاب کردی از اینکه فامیل خودم هم خوش بود مادر جانم خوش بود زیاد خودم هم بسیار علاقه پیدا کرده بودم اما بسیار شوق کردم دیگه این تو یک چیز از خودت هم میفهم دیگه دمونږ هغه یو بل چا نه ما پوښتنه وکړه ما ورته ویل مالې ولې د موسیقي د انتخاب کړه والا به خاطر نه به خاطر که کیس مندازم میرم امریکا خودت خب به خاطر امریکا رفتن هنرنمایی نمیکنی مسجر برای افغانستان خو نمیتونی نام خدا نام خدا دا ډیره غټه خبره ده ډیره زیاته مننه چې تو غوړی تاسو سره جوړی سندره وای زه چې تو امرو اکبر باکبری یار ما که بعد د استعدادت کلام پیدا نسی بله با اکبر است چون سمیتی که امروز جوری آهنگ چیرانی که خوش باشه هیچ مشکل نیست من کامرش خوش هستم خب پس آهنگ جوری یا کتکی میخواین آهنگ جوری بخوانه که هنرمندا مطلبش نه هنرمندا کدی هنرمندا ولا کدی گلپان زیاد خوش نه از طبقه ذکور حتما گلپان را خوشم داری گلپان را حتما خوش داری خب از طبقه ذکور کی را میخواین که امروز آهنگ بخوانین والاز دیگه منگل استاد رحیم شاه سوار او طرف رفتی بیخی از خود بسیار این یک آهنگ یک بچه خوانده نه بسیار مد شده نامش والا زیادی مون رفته دخترک جیگی جیگی را خونه می نیم یک بچه است بسیار خوبش خوانده میوند نه که میگه میخوام از دور شوم اما نمیشه بسیار خوب ډیره زیاته مننه کوه اکبر لدینه بله دوی ته موفقیتونه غواړو چې د راغله خپرونې ته دا ډېره غټه خبر ده او ښکلې ښایسته سندره یې وړاندې کړه بله نو موږ هم راورسېدو وروستۍ شېبو ته نه بله نو دوستانو د ټولو همکارانو په اجازه او د ټولو تخنیکي همکارانو په مرسته باندې چې ستاسو په خدمت کې وو د نن شپې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي سبا شپه یو ځل بیا له جمع همکارانو سره ستاسو په خدمت کې یو د خیر سره د اختر فکر کوم سبا شپه خلاصه ده ذاتي خبرونه خلاصه ده ما د درې شپې متواتر راوځ با فکر وکړم چې سبا شپه خبرونه ده خیر په هر صورت تربیه چې د اختر پلوشي کې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو به کوم کې خدای سپارو الله مو مال بریالي واوسئ الیدونکو له تاسو او تخنیکي همکارانو ډېره زیاته مننه ښه وخت او خوشحاله شېبې درته غواړم لای هستند که بگوییم به اصلا هر یعنی تعدید بعض حرفی و گپا هست خود رو بس نمی کنیم با مشکلات ها میان علاقمندی خواندن نشان میتن در سینما کار میکنن به هر صورت فکر میکنم امی جرأتشان قابل قدر است و امی جرأتشان یک ایده نشان میده که ما به سینما علاقمندی داریم و فکر میکنم میام کار کمی نیست که یا میکنن به هر صورت ما یک دو هنرمند بسیار مشهور داریم و قوالی میخوانند اگر
با اجازه شما موافق باشین 2 هنرمند میخواهیم، یکیش از هند خواستیم و یکی دیگه شاگردشان است، میاین هنرنمایی میکنن. خوب است؟ مشکل نیست با هم انجامش د ښاغلي استاد شهرت او د ښاغلي نظیم شهرت چې شاګرد ده د دوی په ویاړ. واچوله خو بې ولس هغه یو که نه واچوه اخوا نه ونیسه کشک بس ورکه اخوا کشک وای خدایا بس نورې مه وړه جوړې که مونږ خو چټ پټ خلک یو که وړه دغه نورې خب بس این صحت دارین شما دا جیکه دغه مونه جیکه دغلته راوړه دیوانایم لا تروسا دیوانایم لا تروسا ماته د پاره چمکلی پتار پیرلی دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم هر کله راسي یاره ښه ته به ښه دی. دا نوم مې درته ډېر اورېدلی دی ښه. بالکل خدای راستي چې ستا استازي وایم په شرق و غرب کې مشهوره ده. خبره دا ده چې رښتیا درته ووایم دا کوم شهرت چې زه لرم دا کوم لايقیت او استعداد چې زه لرم دا د دغه تمرینونو له برکته دی. سهار وختي پاڅېږم او بس بیتوله بس ورور دغه استاد وایم په همدې خاطر که نه پخوا به خلکو که نه استاد ته ګوړه ایښودله که نه رسمي شاګرد کېده به خو اوس خبره ګوړه داسې ده چې که نه ګنیم نشته دی او خدای راستي په ګوړې تندر لګېدلی دی که نه پیدا مې نه کړه بازار کې پلی مې راوړله که نه چې دا زما هنر همداسې د پلی غوندې باد شي او دا د استازۍ دپاره ښه زه پوهېږم ژوندی اوسئ کور ودان په خیر اوسئ. خوله دې نه خوږوله پې دا چکلیت واخله ښه خلاص خوره دی پام چې اوس ما ونه خورې. خبره دا دی چې ګوره ښه شو چې تا پلی راوړه اوس لکه د پلی غوندې به ته سندره وایې داسې په هوا باندې یو بار مصرف سندره 2 ورځې به چلیږي 3 ورځې ختم 3 ورځې بعد تا سندره څوک نه اوریم. زه چې کوم هنر درته ښیم ګوره نن سبا دا کوم هنرمندان چې دي دې ته وایي هنرمندان دا هغه لکه څه درته ووایم دا زراعتي هنرمندان که نه زراعتي دغه دی دا ما دا خبره کوله چې څو راګه به دې یاد دي که نه استاده زما تقریبا 150 راګه یاد دي. 150 راګه نه وي که نه یو ګوره ا ای او الف ز ا الف ز ای الف او ا ای او ا ای او که دا کوم ځای کې تا سندره کوله او په دغه سندره کې بند پاتې شي چم دا بند پاتې شي یا لا 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 یا لا 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 دا لا 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 پکې اوس به ووایم لا لا د ګله نه کوي درنه یو شی خو ووایم چې شاګردي لیاقت دې لرم که نه زه یو سندره ووایم زه مهرباني ودرې چې هغه سویچ هم زه پیدا کوم سویچ کې وایي دې سویچ کې وایي که دې سویچ کې زما خو چې دومره یاد وی نو دا ته چېرته راتلم خو نوې شاګردي ده که نه ووایه مست منګې بر وړی دی زړه مې دل بر وړی دی عالم لاري سي یار په هنر وړی دی مست منګې بر غلط دی وویل یا جانان زما زه د جانان مست منګې بر وړی دی دا شونډې ورسره وباسه جانان زما زه د جانان مست منګې بر وړی دی شونډه د چیرې شونډه چیرې
شونډه کې شونډه وبه یا جانان زما زه د جانان یم مستو منګی بروړه دی والله استاد ډیره مشکله دا خو دغه مزه کې دی دغه کې دی که نه اوس مثلا په وطن باندې یو سندره وکړه په وطن باندې سندره وکړه ویا زما وطنه د لالونو خزانې زما ستاره درکې دي د تورو نشانې دغه کار دې کړی که نه دغه ای زما وطنه د لالونو خزانې زما دلته خزانه نسته او ته ټول خلکو ته وایي چې د خزانې زما چیرته د خزانه چیرته د تا پلار ایستلی تا نیکه دا خزانه ایستلی کومه ده خزانه یا استاده دغه دی خزانه ګورې که نه کوم یو دا نه ګورې چې مخې ته دې پروت دی مخه دیګه پکې وهه یا زړګی صبرومه کله صبرېږي یا دا تورې سترګې شونډې ګورې یا دا تورې سترګې زما یادېږي یا زړګی صبرومه کله صبرېږي یا دا تورې سترګې زما یادېږي یا دا تورې سترګې دغه دی دا باجه څو پردې لري باجه نو یو خو باجه دی که نه چې کله مثلا باجه دی که نه یو هرمونیه ده دواړه یو شی دي ښه او نو دا تقریبا 600 پردې 700 پردې لري دا خو هر رقم سوال چې لري یو سندره څلور انترې لري دا 200 پردو کې څنګه نیسي دا خو په هماغه لکه چې مونږ تاسو سلاته جوړوو که نه په سلاته کې اوږه پیاز دغه شیان مصرف راځي دې کې هم دغه شیان ښه اوس زه دې قبول کړم په دواړو سترګو راوړه یو لونګی راوړه چې ورته وتړو هلکه زه مبارک دی وشوله کاکا ډېره مننه یو آخره کې دې څه نه ویل چې دغه استادي لږه پخه شي که نه یاره هر وخت چې سار پاسېدلې بونګېږه دا کوم انتره ده کوم راګ دی دا راګ ختم ورته وایي د کوي د خوښې وړ مو وګرځي سپوږمۍ جان چمتو یې بله چرا نہیں مهرباني دوست محمد اصلي نامه ګڼه زما
بزر کمالتا ته زما مجنونی کنه زه د لیلا ته زما مجنونی کنه زه د لیلا. یوه نړۍ مننه سپوږمۍ جانې دا چې ډېره ښایسته سندره دې وړاندې کړه تشکر خو از شما. دا راته وایه چې د سندرو شمېر د څو دانې سندرې دې تر اوسه ویلي دي؟ ما تقریبا 31 پارچه آهنگ دارم دیگه 4 تا از این ویدیوست ده کلش آدیوست. ما یو سندرغاړې وه راغوښتې وه یو خپرونې ته البته هغه هم ډېره نامتو سندرغاړې ده نو هغې نه موږ دا وپوښته چې څومره سندرې لرې ته تر اوسه پورې دې څومره سندرې ویلي نو پوهېږې چې هغې څه ویلې وایي ما 2 لکه سندرې ویلي دي خو کله چې شعرونه ماته څوک راکوي راځم شعرونه یې وایم سندرو ته یې اچوم د سندرې په قالب کې نور نه خبرېږم چې دا شعر دی چا ده چا راوړ کمپوز دی چا ده نو ما داسې فکر وکړ شاید د تا سندرې به هم همداسې وي شمېر به یې ډېر زیات سوی وي. نه من پشتو گفتم نه اشکال نداره. خب دیگه چرا گپ از خون که او قسم هم نیست ما کل آهنگای ما که خواندیم میفهمم که از کی گرفتیم از کی نیست دیگه شاید کدام بیساز بوده باشه. زنده باشن تشکر ډیره زیاته مننه سپوږمۍ جانې د چې راغلې خپرونې ته که په وروستۍ شیبو کې لیدونکو ته غواړې کوم پیغام ورکړې نو ټول ستا په خدمت ما کدام پیام خاص دیگه چیز ندارم فقط یکی خوشحال باشن آرزو دارم موفق باشن کامیاب باشن بس. له تا نه هم یوه نړۍ مننه لیدونکو له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه دا چې د خپرونې تر دې دمه راسره وئ او زموږ نور همکاران هم ستاسو په خدمت کې دي البته عابد جان دی شعبي دی او همداسې نور همکاران مو نو مهمه دا ده چې زموږ ملتیا هیره نه کوي د اوس لپاره لنډه شاته وه. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې درېیمه ورځ مو هم په خوشحالۍ او په خوښۍ تېره کړې وي او د خدای تعالی څخه غواړم چې تل په ټول ژوند کې همداسې خوشحاله واوسئ. د دې خپرونې له پیل نه تر دې ځای زه تاسو سره نه وم البته وم په دې ماحول کې وم خو زموږ نور همکاران لکه میوند جان او هیله جانه دوی غوښتل چې څو شېبې تاسو له ځان سره وساتي د موسیقۍ په مختلفو برخو کې. د ټولو برخو ترڅنګ لکه څنګه چې موږ په نورو خپرونو کې د اختر پلوشي په تیرو خپرونو کې یا د نوي کال پلوشو کې د سینما برخه درلوده. د سینما برخه د هیواد یوه ستره هنري برخه ده چې اگر چې په دې نږدې کلونو کې دومره توجه هم ورته نه ده سوې لږ ګیله او ګزاره هم سینماګران لري خو بیا هم په هر صورت دوی دې ژوندي وي د دوی هنر دې ژوندی وي. ښاغلی ظهیر شیرزاد د افغانستان د سینما پیاوړی غړی ځوان غړی همداراز فیاض جان چې زما خپله ډېر شخصي او درته وایم چې داسې ځانګړی ملګری مې دی همداراز ظهیر جان ومو غوښتل چې دوی راسي له موږ سره د سینما برخه په مخ یوسي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فیاض جان اول تا ته نوبت درکو مهربانی. زنده باشین. یک سلام برای خودتان و از طریق شما به تمام بیننده‌های عزیزم اکنون ما را تماشا دارن. بنده فیاض افتخار هنرپیشه بسیار کوچک بگوییم به خاطر اینکه تا حالا ما کارهایی که زیر دست داریم در بازار نامده و کلیپایی که ما نقش بازی کردیم یا در بازار است و یک کار هنری که ما داریم که فیلم مافیا است که ما در او یک نقش دارم همراه رسول جان ایمان که برادر رسول جان ایمان هستم نقش بازی کردیم و دمی عرصه دیگه خدمت کده میریم به وطن میبینیم چی بشه. یو لنډ شانتې تمثیل کله تاسو نه همدغسې په ناسته باندې وګورو څنګه به وي؟ خب بیا از این گپای نقش میگذاریم یک خاطره جالب براتون میگم. ما خود تقریبا در 31 پارچه آهنگ نقش بازی کردیم که تو هنرمندای مختلف به حیث مدل و ما همچنان مدل هم هستم و هنرپیشه هم هستم. یکی از روزا بود ما در کنار یک درخت شیشته بودم قرار بود که باز از در فلش بک بودم که باز دختر بیام و چوب در گوش ماماتو بکنه و ما از فلش بک بیدار شدم. همو اثنای ما در فلش بک رفته بودم همو سرم در درخت همو تو در خیالات دختر بودم که باید دختر به در این اثنا یک دانه منگس می در گوش ما بینگس میکنه ما از این فلش بک آجل همو تو وار خطا سعی کردم کارگردان اینا گفت چرا تا حال دختر نامده که تو وار خطا شدی
دختر خونه آمده گفتم ببخشید حالا از وجای دختر منگس میآید. یکی از خاطرهای جالبم بود که بیشتر خوشحال بجای دختر بجای دختر منگس آمد. خوب گپ در ذهن ما آوردی. نقش دخترها در فیلم ها چطور است؟ با میایند یعنی علاقمندینشان میتن یا؟ تو داخل صاحب در زندگی سینماگر واقعا مشکلات بیشتر است، به خصوص به طبقه اوناس بیشتر مشکلات است و اونا علاقمندی خود با مبارزه میکنند، دست پنجه نرم میکنند، با وجود از اون هزار گپ میشنوند. یک تعداد جاهل فت کړي یار مې بالکل. نو شوقي صاحب دومه سندرې ته ولاړ شو او د دومه سندرې څخه مخکې غواړم دا ووایم چې اخترونو کې څو روپۍ دسکځي؟ اکبر صاحب بس مونږ خو دومره به ووایم چې په اخترونو کې مونږ ته پته نه لګي، کله یې وګټو کله یې بیا مصرف کړو. نه د عیدیانې چې ورکوې که نه داسې تقریبا یو څه نه څه خو به زی دسکه نو خامخا دومره مونږ خپله غمه خوړه. خو زه خیر د نه چې عیدي غواړې وه دا سندرې مې درته عیدي راوړي دي. نو دومه سندرې ته به دې لاړ شو او په دې چې زه هم په تمه یم او دوستان به هم په تمه وي. دا سندره دې لنډه ده که دا هم اوږده ده؟ نه بس دا لنډه ده، دا به لږه لنډه وایو. بالکل. نو دوستانو وبګورو او همدا سندرې سره سره لاړ به شو بیا همداسې راسن دمې ته دمې ده چې موږ یو ورځئ سندره به سره په ګډه واورو او خوند به ترې واخلو. زهو جانان دی ولته ناس یو ډېر بې ځایه، زهو جانان دی ولته ناس یو ډېر بې ځایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه. زهو جانان دی ولته ناس یو ډېر بې ځایه، زهو جانان دی ولته ناس یو ډېر بې ځایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه. دا شپه دې چیرې یا سبا نشي، مینه زمونږه د رسوا نشي، مینه زمونږه د رسوا نشي. یا په تماشا ښه دي د سپین ستوري له ورایه، په تماشا ښه دي د سپین ستوري له ورایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه. زهو جانان دی ورته ناس یو ډېر بې ځایه، زهو جانان دی ورته ناس یو ډېر بې ځایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه. ګل راوپا زړګی درزیږي، الله خبره چې څه به کېږي، الله خبره چې څه به کېږي. یا تمام بدن مې په لرزان دی سر تر پایه، تمام بدن مې په لرزان دی سر تر پایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه. زهو جانان دی ورته ناس یو ډېر بې ځایه، زهو جانان دی ورته ناس یو ډېر بې ځایه. رسوا مو نه کړي سپوږمۍ دې نه راخېږي خدایه، رسوا مو
لیدونکو زه هم په خپل وار سره سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته او هیلهمنده یم روغ رمټ او بیا مو هم لکه موږ غوندې ښه اختر پیل کړی وي نو لیدونکو تاسو ولیده چې د موږ همکارانو تاسو ته ژوندۍ موسیقي هم وړاندې کړله او د خپرونې په دې برخه کې بیا هم البته موږ موسیقي لرو لیدونکو نو هر ډول موسیقي چې موږ اورو ځان ته ځانګړتیاوې لري او هره موسیقي هغه چې پلیبک وي یا لایف وي یا ځینې نورې موسیقیانې نو هره موسیقي چې تاسو اورئ ځان ته ځانګړی خوند لري په دې برخه کې لیدونکو راسره یو ښکلی ښایسته سندرغاړې ناسته ده او غواړم دوی سره خبرې اترې ولرم د دې ترڅنګ لیدونکو د دوی د کارونو په هکله او دا چې نن یې موږ ته څه ډالۍ راوړې ده مخکې له هر څه لیدونکو زه دوی ته ښه راغلاست وایم په خیر راغلی سپوږمۍ جانې او شکر باشی چشمایت مقبول است. اولتر از همه سلام خود را به بیننده های تلویزیون لمر تقدیم میکنم وحید عیسی قلب بر تک تکشان تبریک و برای شما هم ډېره زیاته مننه سپوږمۍ جان ته راته وایي چیرې وې او ډېر وخت به چې درکونه دې نه وو ورکه وې بله نبودم با واقعیت راستی هم سفر داشتم دیگه محفل داشتم بیرون از کابل دیگه تازه آمدیم کابل بله تا ویل محفل دې درلود واده خو به دې نه و بیرون کې نه خیر نه محفل از دوستا بود اونجا رفته بودم بله ښه دا راته وایه سپوږمۍ جانې چې بهر چې تللې وې څه کار نه دی هنري کار نه درلوده څه کار نه دی وکړه او اختر څنګه ده بسیار خوش میگذره و کارهای هنریم کردیم یک کلب جور کردم در اونجا دیگه چون محفلم بخیر خلاص شد آمدم وحیدم بسیار خوش تیر میشه بسیار خوش هستم که دوباره در پالیت شیشتیم ډیره زیاته مننه دا راته وایه چې قرباني کې دې هم منډه واخیسته او کورنۍ کې کله چې قرباني کوله لاړې ورسره تر څنګ دې مرسته وکړه یا نه یوازې ولاړه وې کتل دې چې څه قسم قرباني کېږي او څه وخت غوښه راځي او څه وخت پخېږي چې زه وخورم نه یکم ذره کمک مام کردم امرشان دیگه چیزش خونی همین جگر و خودم توزه کردم خب جگر دانه توتا کردیم بله آسان ترین کاره کلاپاچه چطور کلاپاچه چطور کلاپاچه را ماندیم هر دیم یک جای پاکش میگیریم خب حتما چرا انشالله سپوږمۍ جان ما د قسمت میخوایم یک آهنگ زیبا تقدیم دوستا کنی دیگه زه هم منتظر یم دې ته چې یو ډېر سندره وړاندې کې خو مخکې له دې چې سندره وړاندې کې دا راته وایه چې آرامه سندره ده که مسته سندره خب نه قدر مست است نه قدر آرام است میبند است ښه سندرغاړي د اختر په ماحول کې البته د اختر په ورځو کې ډېری څه ډول سندرې خوښوي چې وړاندې کې د پردې له مخې نه ټول لیدونکو ته خپلو مینهوالو ته خب اینطور است ذوق است ما دیگه چی بگوییم ذوق‌ها مختلف است کسایی است که آهنگای آرام دوست دارم خوش داره که بخوانه کسایی است که آهنگای هیدی جور بکنن کسایی است که آهنگای شاد جور بکنن دیگه ذوق است ما چی بگوییم برسیم او تا تر اوسه پورې داسې اختریزه سندره نه ده راوړې نه خیر نه تا ول جور نکردیم څنګه دې نه ده غوښتې چې جوړه کړې جور میکنیم بخیر در آینده یا شعر دې نه ده خوښ څه رقم نه شعر خب ضیاف است دیگه تو یک چیز باید آدم بخونه یک چیز نو باشه نه انشالله چې سپوږمۍ جانې ته به هم موږ ته نوې سندره راوړې البته د اختر په ویاړ خو دا ځل یې نه ده راوړې لیدونکو خو ژمنه یې وکړه چې حتما په نورو خپرونو کې اختریزه خپرونو کې به حتما دا موږ ته د ډالۍ په توګه یو ښکلې ښایسته سندره راوړي نو اوس لیدونکو سپوږمۍ هم چمتو ده چې سندره درته وړاندې کړي نو امیدواره یم چې تاسو هم دا سندره چې سپوږمۍ درته وړاندې د مفته خبرې د خپرونې مینوالو یو ځل بیا تاسو ته دې خپرونې ته زه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تېرو 10 ورځو کې چې د بارود بادونکو د ګوند مظاهرې تاسو په پلازمینه کابل کې ولیدلې اوس په ډاګه سوه چې دغه مظاهرې په کومه موخه ترسره کېدلې بله د دې لپاره ترسره کېدلې چې ښاغلی کربین د ګیټ کشکو د ګوند مشر ولې له ښاغلي اوباما سره مخفي میټینګ نیولی ده د موضوع د لا روښانتیا لپاره مو د بارود بادونکو د ګوند مشر ښاغلی پپشه او د ګیټ کشکو د ګوند مشر ښاغلی ګیټ کشکو نه کربین په خپرونه کې له موږ سره بیلبانه دي ازبا همکار میوان جان هم له ما سره دی په خپرونه کې زه هم سلامونه ډالۍ کوم تاسو ټولو ته او له تاسو دواړو میلمنو نه
ډېره مننه چې زموږ دعوت مو ومانه او راغلی خپرونې ته په دې هیله چې یو ښه خپرونه ولرو د افغانستان د ښېګڼې لپاره وي. نو زه به لومړی خپل سوال شروع کړم له ښاغلي ګېټ کشکو صاحب نه. ګېټ کشکو صاحب، ګېټ کشکو د ګوند مسیر غلطوی مه ورور، دا سیاسي مسایل دي. دا سیاسي مسایل کې اول وګورئ تاسو مثلا اجازه راکړئ تاسو چې وغږېدلې رښتیا یو تمسخر غوندې دې وکړ، دا یې تا خندا، دا یې تا یو ټخ. خیر ده صاحب، د له طرف نه خیر ده، زه بخښنه غواړم چون دا له مانه مشر ده یو شپږو کاله طرفه به دی وبخي. نه دا دواړه خو سره خبره داسې ده که ده چې خبره خو دې ډېره ښه خبره وکړه، خو دا ما تاسې ته زر کرتې ویلي چې دا را سره باس کې مه کېنوئ، ځکه چې زه یو پلو خیر بخښنه غواړو د دې لپاره چې وخت مو کم ده، اصلي موضوع ته به لاړ شو. بلکل. ښاغلی پاپشه ته څه کمال لرې؟ زه ګورئ چې زه تاسو ته واضح کوم، هر شی ته موږ تاسو یو خاص تعریف لرو، یو مشخص تعریف لرو. ما ته خلک پاپشه وایي، پاپشه په عین زمان کې 40 مرمۍ خوري، 40 سوري وباسي، 40 سوري. آیا چې په یو انسان کې 40 سوري جوړ شي هغې نه غلبیل نه جوړېږي؟ چلوصاف ته نه جوړېږي. ته په خپله فکر دا په ضمن د دې کې خبره دا دی چې دا نن سبا دا دومره خلک چې وځي دغه جلسات او دغه میټینګونه او دغه غالمغال چې کېږي، علت یې څه د کوم ځای نیولی؟ تا د خپرونې نوم چې تا ورباندې مفته خبره ایښی، په دې باندې مصرف نه راځي. آیا چې په دې باندې مصرف نه راځي نو د مغزه خرابولو لپاره چې شته وخت ضایع کوئ؟ بخښنه غواړم بخښنه غواړو. اوس به همدغه سوال ښاغلي کربین ته راجع کو. هغه متل دی وایي چې 100% د زرګر او 1% د انګر. کربین داسې شی دی که نه 15 مرمۍ خوري، هغه هم د پیکا. نو 15 مرمۍ دي هغه داسې سوری نه کوي که نه، هغه نو پپشې نه، پپشې خو عادي سوري دي که نه، دا ډېر بېدرکه غټ لکه د غر سوری. څو کوکه به وخوري تقریبا هر سوری؟ یاره یو 40 کوکه یو دغه خوري که نه. او د درونټې سوری هم تاسو په خپل هغه باندې؟ هغه خو زما په دوره کې دا ټول کارونه ما کړي دي، او دا چې بیا کله په تلویزیونونو کې کښېني ځان ته یې اړوي وایي ما کړي دي. دوړې بیا دا ولي خود ولي که نه. ګورئ دغه خبرې په سنجش باندې کوه، دا وایي چې دغه سوری کوم سوری چې ما ایستلی د ډرونټي سوری پوه شي، دا په کوم زحمت په کوم زحمات خو کوم خواري چې ما څو ډزې دې کړي په هغه باندې؟ څو ډزې دې کړي په دې سوري باندې؟ 40 ډزې. خو زه خو په پشه یم که نه، دا یې دا قد چې دومره اوږد دی د شپې لخوا څوک تا کش کاږي؟ قربان دې شم. نه حتما د قد چې اوږدېږي خو کش کاږل کېږي که نه. اوس لا بل چې څومره کش کوي هماغونه خپل کشش زیات کوي. الله دې همداسې بې عزته لره خوشحاله اوسي. ته چې بالاخره تا کوم یعنې په کوم مواردو کې دې فعالیتونه کړي دي؟ په یو سوري خو چې کېږي نه. اوس تاسو په واقعیت هغه مهمه موضوع ته راغلی، مهم موضوع ته ډېر داسې میټینګونه ما لیدلي، ډېر داسې مجالس ما لیدلي چې مجالس شروع شوی، د مجالس شروع ختم معلوم شوی نه دی چې دوی په څه غږېږي. زموږ موضوع معلوم دی، زموږ موضوع معلوم دی چې موږ په یو مشخص سوري باندې غږېږو، په یو مشخص سوري موضوع باندې غږېږو. هر سوری ځان ته یو خاص تعریف لري. سوری د نیول سوی دی د سلاخ بجل نه، دغه خپله بجل د چې شي نه اخیستل سوی، دا ځان ته یو بیل یو بخښنه بیکارۍ په اړه مو څه کړي؟ بیکارۍ په اړه بخښنه غواړم، زه د دې اور سوال ته راشم. وروره ګوره که پپشه چې د هغې تاریخ تېر شوی دی، کرابینونه اوس هم خلکو کورونو کې شته او پپشې نشته دی، او ته لګیا یې چې دا سوری ما ایستلی او هغه سوری ما ایستلی، دا دعوې ګوره مه وه. د بیکاري په هکله دوی ویله موږ ویاړو، خپل په دغه دولت باندې ویاړو، خپل په دغه دولت باندې افتخار کوو. موږ ته بیکاري ښه زیات کړی دی. وروره پر کور کې وروره خجانه 15 واړه بیکار، دا په کوم مملکت کې شته؟ دا زموږ د همدغه دولت له برکته، د همدغه شخصا. بیکاري انسان ته عزت ورکوي، بیکاري انسان ته ابرو ورکوي، بیکاري انسان ته غلا نه ساتي، چورو چپاولو نه ساتي. څومره د بیکاري ما دغه اوس چې وروره په سوخته کې داسې پوډریان چې دي دا زما له برکته دي، همداسې بیکار وروره غجړه بیکار عملي شو. دی خو د ما له برکته دي. ته وایې تاسو ښاغلی کربین ته د ما له برکته دي. ما خو زر کرتې درته وویل چې دا سړی نه پوهېږي. ګوره نه پوهېږي دغه نه پوهېږي خبره دې په سنجش کوه. ګوره که دا پوډریان دا معتادین صحیح ده، اجازه راکړئ،
اجازه راکړه اجازه راکړه دا سوالګر چې پیدا کړي دي ما دا سوالګر مې چې د کابل ښار کې خوشي کړي دي سوال کوونکي خیر غوښتونکي پاکستان نه چې راوستي دا زما کمال دی که نه دی او تا په میټینګونو کې او دغو کې وایي چې دا ما کړي دي دی د خارج نه راوستي خیرات خواره که نه ګدایګران خارج نه راوستي موږ خپل په خپل کلي کې په خپل وطن کې ګدایګران نه لرو د دوی باید دوی باید دومره مهارت ولري په ګدایي ټولولو کې چې د الله تعالی د رضا لپاره دا ګوره بالکل چټپټ چمدي ته اوس د الله تعالی د رضا لپاره یو روپۍ راکړه بیچاره یم غریب ما نادار یم پلار مې یتیم دی ته مهرباني وکړه ته چې رقم وایې نه خبره داسې ده که نه مونږ یې په ژړا کې وایو مونږ یې په ژړا کې وایو ځکه دغه زړه وسوځي زړه دا حالت داسې راغلی د ژړا حالت دی څنګه واما د خدای د پاره کرپۍ راکوي نو حاضر درته ولاړ یم په نرمۍ کې غوښتل کېږي ته په بدماشۍ کې خیر غواړې وروره خبره دا دی چې خبره په هر ځای کې ټولول غواړي اوس به دا خبره ټول کړو زمونږ او تاسو موضوع د بیکاري نه راغی وروره غیجانه ګدایګري هغه ته که نه ګوره چې د کوم ځای نه شروع کېږي آیا دغه بیکاري چې دغه دولت موږ ته راکړی موږ پرې ډېر خوشحال یو زموږ مامورین بیکار زموږ انجینران بیکار زموږ مدیران بیکار زموږ په صراحتي سره حقوقدانان بیکار زموږ قاضیان بیکار مثال ترافیکان همدا اوس ترافیکان د وروره غیجانه سره موافق نه یم ګوره ښه موافق مشر ورور د درملتون لري خبرې ته غوږ شه وروره داسې خبره ده دا ټول د تا په خلاف غږ خلاف خو په دې غږېږم ته زاړه مامورین نور چشته پرېږدي ځوانانو ته هم دا ملک ضرورت لري ځوانان باید د ګوره فاکولته پاس دي بیکاره ګرځي بېروزګاره ګرځي ستا د وجې نه ستا د وجې نه دا ته خبرې کې ټول ځوانان دې بیکاره بېروزګاره دي کړه بیکاره خو خدا کنه دا څه خبره بیکاري کې چاغېږي بیکاري کې د وزن جوړېږي وابا د بیکارۍ په هکله ګوره بیا نوره خبره ونه کړي خدای راستي چې واما چې جملې ګرانه واما د خدای ته په خبره نه پوهېږې زه خو درته حوصله په بوتلې ولا نه حوصله ورته کوم سلامونه تاسو ټولو دوستانو ته په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د اختر شپې ورځې دي او یو ځل بیا مونږ ټول ټیم ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شو بیا هم ما او د هر څه نه مخکې دوستانو زه غواړم چې تاسو ته د اختر مبارکي درکم او اختر مو مبارک شه په دې هیله چې ښه اختر مو پیل کړی وي غواړم یو څه بیا هم تاسو ته اضافه کوم چې په نننۍ خپرونه کې هم له ما سره د افغانستان البته د خوست ولایت نه داسې یو ښکلی او خوش اخلاقه خوش اوازه سندرغاړی په نننۍ خپرونه کې له ما سره ده چې غواړي تاسو ته د اختر د شپې ورځې کې لا ښکلا در برخه کړي نو په همدې هیله خپرونه هم مونږ شروع کړې او د خپرونې تر پای شوي پورې تاسو نه ملتیا غواړو او پوهېږئ چې په نننۍ خپرونه کې له ما سره څوک ده دوستانو ګلرؤف شوقي ده ګلرؤف صاحب ستړی مې شو په خیر راغلی اقبال صاحب زما لخوا د لمر تلویزیون اوریدونکو ته او لیدونکو ته کارکوونکو ته ټولو ته نیک احترامات تقدیموم په اخر کې د لوی اختر مبارکي ټولو ستاسو کارمندانو ته او دلته راغلي مېلمنو ته او زموږ چې څوک د لمر په سکرین ګوري د ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د یو د امن د سولې څخه ډک اختر بالکل نو سندره دې همدا امن غواړو نو دوستانو زه به هم د دې ټول ټیم له خوا نه ته خو ونه ویلې زه به تاسو ټولو ته اختر مبارکي درکړم چون مجبوره شوم چې دا دنده په غاړه واخلم نو شوقي صاحب فقط غواړم یو پوښتنه څخه وکړم څه کال په کابل کې وي صحیح ده اختر دې په کابل کې تیر کړ او تیر کال زه خبر شوم چې ته په خوست کې وي د کابل اختر او د خوست اختر ته منځ څه فرق و څه د توپیر دې پکې ولیده اقبال صاحب خوست کې خو مونږ یو د خپلوانو ته د کنه هلته خو ټول خپل کلی دی او رواجونه دي مونږ په د خوست کې یو د نورو وطنونو کې دا نشته زمونږ په د کلي په کلو کې هر یو ځوانان ګروپونه ګرځي په هر یو کور کې
مونږ تاسو ډنډکی ورته وایو، مونږ په میو خیرنې وریجې ورته وایو. نو دغه جوړ وي، په هر یو کور کې د ځوانان ډلې ځي، په هر کور کې دا یخي وي، مړۍ خوري، یو سون لکه کم مړۍ خوري، په هر کور ګرځي. دا رواجونه مې دلته ولیدل. نور خو دا وطن دی، دا زمونږ خپل وطن دی، ټول افغانستان زمونږ خپل کور دی. نن داسې لږ ښایسته راته ښکارې، البته د کابل هوا در باندې تاثیر کړی، ډېر خوشحاله او ښایسته ښکارې. اقبال صاحب بس ستاسو نظر ښکلی دی. مننه. څه دې راوړي دوستانو ته؟ غواړې څه ورته ډالۍ کړي د اختر په شپو ورځو کې؟ دومره به ووایم چې یو زما ځانګړنه سندره ده، دا به ګرانو لیدونکو ته او مینوالو ته به تقدیم کړم. نو چې ډېره پخوانۍ سندره مې ده، چا ویلي وه، نو اوس به یې زه خپله غواړې پخواني یادونه دې راتازه کړي؟ چې بل چا ویلي ده، اوس به یې زه خپله ووایم چې خلکو ته دا پته ولګي چې دا سندره د چا ده. د سندرې سره د بیرته ځواني وخت راتازه کړي. بلکل. دا تقریبا زما په خیال چې څونه مخکې ریال سال کې زه پوه شوم، شپږ اووه کاله یا اته کاله مخکې دا سندره تا ویلې ده. تقریبا داسې وخت. بس نو ور به شو دوستانو، دا سندره به موږ ګورو، تاسو به هم پوه شئ چې دا کومه سندره ده. نو سپین مړوندونه دې لیلا خپله مې رات کړل، وجینې څنګه شوې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل. سپین مړوندونه دې لیلا خپله مې رات کړل، وجینې څنګه شوې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل، نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل. د بنګړي والو په کوڅو کې یو جونې کئی سارے دی بنګړي پیا کا کور کې دکې اخی سنبال وې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړې کور کې دکې اخی سنبال وې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړې څنګه ټوټې ټوټې زرې تر دې مینا نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړې سپین مړوندونه دې لیلا خپله مې رات کړل وجینې څنګه شوې نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل یو بنګړي نیم ښکته که نیم پورته یو منځې خلي کړه مین سر پې لګه وګل رو په پروان کړي نه مې درته ویل چې بنګړي لرې کا ټول دې په ما مات کړل وګل رو په پروان کړي نه مې
ستل سر نه مې زر کړي دي ماینا نه مې درته ویل چې پنډې لرې کړم ټول دې په ما مات کړ سپین مړوندونه دي لیلا خپله مې رات کړل وجې مې څنګه شوې نه مې درته ویل چې پنډې لرې کړم ټول دې په ما مات کړل نه مې درته ویل چې پنډې لرې کړم ټول دې په ما مات کړل نو شوقي صاحب خدای دې راواله نو واقعا کله چې څنګ کې ناست اوسې نو ډېر یو ښکلی او خوندور غږ لري څنګه چې مخامخ ناست او زه صفت کړم هغه څه رقم شعر دی چې مخامخ مې